په کجکي ولسوالۍ کې د ناچاو د زړې مرمۍ د چاودېدو په پیښه کې 3 تنه زخمیان سوي. نن سهار څه باندې 10 بجې د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې زړې مرمۍ د چاودېدو په پیښه کې 3 تنه زخمیان سوي دي. د همدې ولسوالۍ ویاند رسنیو ته وویل دغه پیښه هغه وخت رامنځته سول چې یادو کسانو غوښتل د یخنۍ له کبله ځانونه ګرم کړي چې په همدې موخه یې خاشو ته اور واچوي. په لغمان ولایت کې د بیلابیلو ترافیکي پیښو له امله 24 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لغمان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې د 4 ترافیکي پیښو له امله 21 تنه ټپیان او 3 نور مړه سوي دي. د دغه ولایت د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 2 تنه مړه سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د بکوا ولسوالۍ اړوند د کاریز اسد په سیمه کې د کندهار هرات پر لویه لاره د 304 ډوله او ټیلر موټر ټکر کړی. سرچینه زیاتوي د دغه پیښې له امله 2 تنه وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې افغانستان لاوارثه نه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي که هیواد یې د تحریک وسلوالو پاکستان په څیر ډلو لخوا وګوښل سي نو اسلام آباد قانوني واک لري چې په افغانستان کې دننه د دغه وسلوالو د پټنځایونو پر ضد اقدام وکړي. جرمني د ناټو د لوړ چمتووالي پوځي ځواک مشري په غاړه واخیسته. جرمني د نوي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي پوځي ځواک یا VGTF مشري په غاړه واخیسته. د ناټو ویاندې اوانا لینګسکو ویل په داسې حال کې چې اوکراین کې د روسیې ناحقه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي د دې پوځي اتحاد د خاورې د هرې برخې د ساتنې او د دفاع لپاره د ناټو په هوډ کې باید شک ونه سي.